سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. مسلمانانو ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته خپل رضا نصیب کړي. موږ تاسو بحث د مانځه شروع کړی ده او منځ مو دې ځای ته رسولی ده چې سبحانه چې ثنا ورته وایي، اعوذ بالله مسله لاړه او د بسم الله حکم لاړ او دا څلور داسې اشیاو چې د دې ویل هم سنتو، په خپل ځای کې ویل هم سنتو او په ورو باندې ویل هم سنتو. د بسم الله لغونته احکام ذکر شوي، د بسم الله مې در سره وعده کړې وه فضایل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بسم الله متعلق وایي کار چې انسان مقصود کې که ښځه کوي او که نر چې بسم الله په سر کې ونه وایي هغه کار بې خیره او بې برکته ده. کوم سړی چې کوم کار کوي او بسم الله سر کې ونه ویلې هغه بې خیره او بې برکته کار ده. دا خبره چا کړې ده؟ سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړي. دغه باندې د عقیده جوړه کوي چې کوم کار کیږي او بسم الله سر کې ونه ویلې نو دا کار باید څنګه وي؟ بې خیره به وي او بې برکته به وي، هیڅ نتیجه به نه لري، نه دنیا کې نه آخرت کې. که یو مدیر رئیس یا یو استاد محترم راځي دفتر ته او کار شروع کوي بسم الله ونه ویلې خپل فیصله وکړي، دغه مدیر رئیس استاد متعلق رسول الله څنګه فیصله وکړله چې دغه مدیریت استازی کې او ریاست کې به خیر او برکت نه وي. دا مو یقیني ده چې دا خبره رښتیا ده. دا ورستاندار ټول ماته سر نه خوروي تاسو کې تاسو کې شک ده، شک خو منئ. تاسو وایه چې کوم سړی مدیریت ته راسي او بسم الله ونه ویلې دا کار کې به برکت وي، نه رښتیا وایه. نو چې تا دا عقیده وه چې بې خیر او بې برکته وي سبا یې ویلې ده. یو مدیر صاحب خو ویلې دا دې خدای پسې ورکړي دا یو باندې چیکو چې وویلي او ما ویلې زه ویلی سم. زه چې کله زه ننوځم اول تا ورباندې اعتقاد نه ده جوړ ځکه بسم الله نه وایي. ما د په خدای قسمي چې کوم کار کوي چې بسم الله کې ونه وایي چې په دنیا کې خیر پیدا نه کوي او نه آخرت کې پیدا کوي. تاسو داسې قسم نشئ کولی په خپل کارکردګۍ باندې او ما درته پرې وکړه. ته به وایې چې کارونه خو مې ټول جوړ دي، رئیس صاحب وایي چې ما کار ټول جوړ ده، کار مې کوي. خو الله به دې یو مشر په زړه کې دا وراچي چې دا کوم کارونه یې کړي دا یو کار هم کفایت والا نه ده، یا به الله تبارک وتعالی ثواب لپې درکوي، یا به الله تبارک وتعالی یو بله داسې ستونزه درته پیدا کړي چې دا کوم کار دې کړی دا به ټول بې برکته شي. او رښتیا ووایه چې کور کې تاسو کور کې خو زنانه وړه لندۍ تر اوسه هم پوښتنه ترېنه کړې ده چې بسم الله دې ورته تېره کړې وه او که نه. دغه ته یو دوه دانې بزرګان راغلي دي وچې دا وایي ما ورته ویلي دي. نو بیا چې یوه هفته نه وتلې غږ یې درپسې کړی وای چې بېګا ته راځې چې وړو راسي بیا به د خیر نه وي. نو دې وړو کې به څرنګه خیر پیدا شي چې بسم الله اول کې نه ویل کېږي. ما ته خو رسول الله داسې ویلي دي چې کوم یو کار کې سړی بسم الله ونه وایي هغه کار بې خیره او بې برکته وي. واورئ دا بسم الله ویل په کار باندې داسې یو حیثیت لري لکه یو تعمیر یو ودانۍ ده د حکومت لوحه پې لګېدلې هغه ته څوک ورتېرېږي د حکومت لوحې نه هم خلکو ډارېږي وایي دې ته مه ورځي دا خپله محفوظه وي په لوحې. کله چې په کار باندې بسم الله وویل شي دا کار په خپله محفوظ شي د خیر او د برکت نه ډک شي بیا تغییر تبدیل کې نه راځي او بحث پې کوم په بسم الله باندې. واورئ تاسو تفسیر کبیر په اول کې وګورئ د علماو ته معلوم ده دا د بسم الله ډېر عجیب فضایل نقل کړي دي. کوم سړی چې واده وکړي او کور والا سره جما وکړله په بسم الله او دینه الله بچی پیدا
او دا بچی ته خدای پاک عمر ورکه مثلا 80 کاله، په دې 80 کالو کې چې دغه سړی څومره تنفس اخلي د ورځې سا اخلي، په خدای قسم د په هر تنفس باندې پلار ته په عملنامه کې یوه حسنه لیکل کېږي تر 80 کالو پورې. زما په مسله باندې واضح شولې. کوم سړی چې موټر ته خیږي او بسم الله ویلې، والله لازم تر څو چې دا موټر ودرېدلی نه وي او د حرکت درېدلی نه وي تر هغو پورې فرشتې دته حسنات لیکي او تاسو کور نه راتلی بسم الله به هم نه وي ویلي. نو بسم الله وایه چې له کورونه راوځي دا عهد وکړي. بسم الله ډېر اسانه، تاسو یې وایئ اوس دم ده ټول وایي بسم الله. یاره ډېر به نه ویلې دا متکبر یې اوس هم نه وایي. دوی چې بسم الله نه څه ده، خو دکتورا مې اخیستې د دکتور یم، پوهنمل یم، پوهندوی یم، ما بسم الله سره څه کار ده؟ بسم الله والا که دکتورا کار ورکوي مولایانو، ما ته معلوم یاستې په خدای قسم ده که کار ورکوي چې بسم الله نه یې په کار کې. د عقیده ده که نه چې دکتورا کار ورکوي بغیر د بسم الله نه نه ورکوي. د عقیده جوړه کوي. یو کار هم بغیر د بسم الله نه مه کوئ. کوم سړی چې کور ته ننوځي او بسم الله ونه ویلې، شیطان په اوچت اواز اعلان کوي شیطانانو د شپې تېرېدلو ځای مو پیدا که، هلم الینا موږ طرف ته راسئ، دلته ځای پیدا سو، شپه تېرېږي دلته. دا سړی بغیر د بسم الله کور ته داخل ده. کله چې دا سړی ډوډۍ باندې کېږي او بسم الله ونه ویلې، بیا دا شیطان به لسان فصیح اواز کوي هلم الینا راسئ، ځای د شپې تېرېدلو مو هم پیدا که او هوټل مو هم پیدا که، ډوډۍ خوړلو ځای. کوم سړی چې ډوډۍ خوري او بس کې بسم الله ونه ویلې، معاونت شیطان سره کوي. دا سړی معاون د شیطان ده. دا چا سره معاونت کوي؟ شیطان سره معاونت کوي. نو شیطان دپاره معاون مه جوړېږه. بسم الله وایه په هر کار کې چې داخلېږي کور ته او یا راوځئ چې کار کې شروع کوئ. ما ته رسول الله مبارک کل امر ذی بال، مولوي صاحب لم یبدأ لا یبدأ دواړه راغلي که نه، چې کوم کار کې مقصودي کار وي او شروع یې ونه کړه په بسم الله باندې، زما رسول الله دا ابتر ټکی راغلی، اجزم راغلی، بخیر او ببرکته کار ده. کومه زنانه چې ترکاري پخوي او بسم الله ونه ویلې، ما د په خدای قسمي چې په دغه ترکاري کې نه دنیوي خیر څه نه وخوروي، نه بدن ته خیر ورکوي او نه د آخرت خیر کسته ده چې کومې زنانه بسم الله ونه ویلې. مړی دی دا طبیعي امر ده، خو چې د مړوالي او د ډوډۍ کوم خیر معنوي و، برکت معنوي و، هغه په دې ډوډۍ کې نشته ده. نو دغسې ډوډۍ خو بیا کافران هم خوري چې هغه طبیعي ګټه ورکوي. په کار ده د مسلمان ډوډۍ خوړل او د کافر ډوډۍ خوړل څنګه اوسي؟ فرق لري. د هغوی فقط طبیعي ګټه لري. مسلمان په کار ده داسې خوراک چې کاکو کې چې هغه طبیعي او معنوي دواړه ګټې ولري. نو دغسې ډوډۍ خو که بیا ووایو دغسې خوراکونه ګوره عام حیوانات هم کوي بغیر د بسم الله نه. لږ سړی سوچ کوي خبرې ته. نو یو کار هم په کور کې هم او بهر کې هم تاسو هم بچیان مو هم زنانه هم دې سره اشنا کوي چې د هر کار کې بغیر د بسم الله ونه کړي. ځکه چې موږ تاسو زنانه به چې کله کار کوي وړه لاندې ځوان چې سندرې به پرې وایي، بسم الله به فکر هم نه ورته، هغه به یاسم حرام حلال راوړي او دا هم واورئ چې کوم حرام رزق دې وروړی وي دغه زنانه ته الله توفیق دې نه ورکړي چې په سنت طریقې باندې او په خیر او برکت درته لاندې کړي. هغې ته الله توفیق نه ورکړي، هغه هم ډېره ملامته ولا کوي، خو ته هم داسې حلال پاکه حلاله نه ده وروړې. یعنې ته په خدای یقین وساته چې ما نن که بېګا مې وکړو مسله کې داسې یو جمله معترضه چې کوم سړی مسؤلیت سرکاري وظیفه لري، د سرکار په وخت کې سرکاري وخت کې به نفل هم نه کوي، تلاوت هم نه کوي، او دا سړی داسې تاسو زرګونو خلک ناست یاستئ. دا خبره زه کوم په منبر باندې ما نه پوښتنه وکړئ چې حواله هم درکم چې کوم سړی سرکاري نوکري لري او دی دلته مسؤلیت لري، په دې وخت کې به دی نفل مونځ هم نه کوي او تلاوت د قرآن به هم نه کوي. واورېدله
او چې بیا فیسبوک ته ناستې او زما دغه مالونه د بیت المال خواره واره په دې سړک پراته وي دا مال حرام نه ده دا به ستا زوی څنګه صالح کړي دا غذا ښه په خدای قسم ده دا زوی به دې وزني چې دا حرام مال دی بیت المال او د دې مظلومو افغانیانو مالونه پیمالې غلا پکې کوي حرام پکې خوري او توجه نه ورته کوي خپل فیسبوک ته ناستې او ته د بیت المال نه حرامې ډوډۍ خورې یو ورځ به داسې راځي چې یا به دې ښځه مړ کوي یا به د اولاد مړ کوي ښه او که نه سرکشي خو دې ولا وکړي او واورئ خو ما نه خبره بلې خوازي یو عالم دی دارون دیوبند والا ده د محتمم پاتې سوی ده هغه د خلکو دعوتونه نه خوړل وایي زه چې کله د چا دعوت ته لاړ شم چې ډوډۍ حرامه وي وایي کور کې مې د حیوان ده د حمار خر ښي وایي چې راسم دا په لغتو شروع کړي دا هم سرکشي مخالفت کوي په خدای قسم ده چې اولادونه په حرامو غټ کړي یو به درنه مخالفت کوي ښه دغه ذهن نشین کړي ښځه به کور کې در سره جنګ کوي اولادونه به در سره خلاف کوي مور به در سره خلاف کوي زندگی دی ولاکه په اطمینان تیر رسی ښه او چې حلال وي غریبی به وي خندا به وي چې حلال وي تکلیف به وي خو راحت به وي اطمینان به وي کې ښه په حرامو کې ګټې نه سمې کوئ داسې کار دا بیت المال او د مسلمانانو سره ظلمونه مه کوئ پرون مې درته ویلې هره ګناه الله معاف کوي خو دا د بیت المال کې درغلي دا الله نه معاف کوي نه معاف کوي دا عقیده جوړه کوي مرګ راځي که نه راځي یو ورځ به خدای د سره حساب چې تضمین کیفیت والا راشي داسې ټول ورته برګ برګ وي څه به وایي راته دا مخلوق ده په خدای یوه ورځ به داسې راځي چې د دې پوهنتون پوښتنه به الله کوي تضمین کیفیت به الله کوي بیا به زه مدیره تا ته ووایم چې دا د بیت المال سامانونه د اوبه ضایع کېږي بمبۍ خرابه ده هر چېرته چوکۍ پرته ده مشکلات پرته دي او تا په فیسبوکونه او یخ ارکنډیشن ته ناست وي په خدای قسم ده چې یو ور به د یخوالي په ځای باندې الله ورته اچوي ورته داسې نه ده فحسبتم انما خلقناکم عبثا چې الله عبث پیدا کړی پوښتنه به یې نه کوي نن خو چې چا څه وسوسې هغه کوي خیر بسم الله نه خبره پاتې شوله بسم الله په هر کار کې ویه حضرت عیسی علیه السلام په یو مقبره روان دغه ته کشف القبور کېده یو مړی د انتهایی زیات په عذاب باندې تېر نه تېر شو د وحشت قبر کې چې ولیده د دغه مړي له ویرې نه تېر تېر شو د مقبرې نه حضرت عیسی وایي ډېر زړه کې مې اندېښنه ورته سوچ ورته فکر و چې یو ځل بیا هم په دې مقبرې ورځم چې د دې مړي څرنګه حالات ته دا خبره هم تفسیر کبیر لیکلی امام رازي صاحب وایي چې راغم که نه دومره لوی نعمتونو باندې دا قبر کې دا سړی سنبالو چې حیران سو ورته چې یو کال مخکې څومره په عذاب باندې اوس څومره نعمتونه الله ورکړي دي وایي د کار کردګۍ د دې سړي نه متحیر سوم دوه رکعته مونځ مې وکړه الله ته مې ویلې چې یا الله د دې مړي حالات ما پوه کړه وی الله رب العالمین راته وحی وکړله او راته ویلې یا عیسی علیه السلام دغه سړی انتهایی زیات خیانتونه او ظلمونه یې کړي وو د پوهنتون کې ښه خو چې دی کله مړ کېده ښځه حامله و په بچي باندې او دا مې په عذابوو تر عذابوي تر څو پورې چې دا بچی پیدا سو او قابل د دې سو چې جومات ته ته نو مور یې ورته ویلې چې جومات ته لاړ شه دا سپاره واخله ښه وایي چې کله الله ورته دا خبره کوي وایي چې کله دا بچی لاړ چې پسمرګي پیدا سوی و او جمعه ته لاړ او عالم قاری سے محترم ورته ویلي چې ووایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي دې ماشوم ویلي بسم الله الرحمن الرحیم وی الله وایي ما دې په خدای قسمي چې ما ته خپل ذات نه حیا راغلله چې د یو چا بچی په ځمکې په سر باندې هغه بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې الله رحمان او رحیم ده ما ته شرم او حیا راغلله چې د ده پلار زه د ځمکې نه لاندې په عذاب کوم دې وجې نه مې الله وایي نجات ورکړه د یو بسم الله د وجې نه چې بچی په سرزمین باندې د بسم الله الرحمن الرحیم اواز باسي او ما ته حیا راځي چې د ده بچی زه په قبر کې د ده پلار زه په قبر کې په عذاب کوم نو ځکه مې دا نعمتونو باندې دا سړی سنبال کړی ده بشر الحافي دا بچی روانو خوشبویي تېر نه تلله
دنه چا پوښتنه وکړه دا ستا بدن نه ولې خوشبويي روانه وي دا خو داسې مسله وه چې یو ورځ روانم یو بسم الله لیکل شوې وه ډېره خیرنه وه په کاغذ باندې وی راجیګه مې کړله صفا مې کړه بسم الله الرحمن الرحیم بیا وی دا کاغذ باندې مې خوا بده سوله چې بسم الله هم کې لیکل شوې ده لږ بدبویي تېر نه تلله وی دا مې په عطرو باندې کاغذ سنبال کړ په عطر مې ورباندې وشیندل ښه وی په دغه شپه باندې ویده شوم چې رب ذوالجلال مې په خوب ولید وی راته وی یا بشر الحافي قد طیبت اسمنا ستا زموږ نام خوشبویدار کړل قد طیبت اسمک فی الدنیا والآخره ستا ذات او ستا نام په دنیا او آخرت کې زه خوشبویه کوم وایي چې بس راجګ شوی بدن نه مې خوشبویي ځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړي ته وایي دا بسم الله په ښه خوشخطۍ سره ولیکه په دې باندې یو سړي ته الله مغفرت کړی ده ښه یو صوفي مزاج سړی ده بسم الله راواخیستله ډېره په خوشخطۍ ولیکله وفات کیږي زمانو ته توصیه کوي زمانو ته وایي چې کله زه وفات کیږم دا بسم الله الرحمن الرحیم راواخلئ زما د دې ګردن نه لاندې د زړه په سر باندې راته کېدی کفن کې ښه وی پلاره ولې وی که رب ذوالجلال راته خبره وکړله چې دنیا کې د قرآن پاک سره تعلق ساته وی زه به ورته چې قرآن سره مې دومره زیات تعلق و چې هغه اول سر خط کې کوم ټکي لیکل شوي هغه ما ځان سره راوړي دي ښه په دې به تعارف ورته وکړم نو بسم الله الرحمن الرحیم په هر کار کې وایه اصل مسله دا بسم الله ویل حضرت عمر رضی الله دا دی گورنر د مصر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ته جواب راولېږي چې سر مې ډېر درد هغه ټوپۍ راواخیستله یو کاغذ یې راواخیسته فقط دا کې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم دا ټوپۍ سره د کاغذ نه دا ورته ولیکل ویلېږل هغه ګورنر ما په سر کېښودله بیا به سر درد لري چې لرې به مې کړله بیا به سر درد و تاسو نه پوښتنه کوم زهر قتلول کوي که نه کوي وایي قتلول کوي وایي تاسو ما ته زهر راوړئ ښه پیاله کې زهر ورته راوړل وی خلکو دا زهر قاتل دی انسان که نه او وی تاسو ورته ګورئ وی بسم الله الرحمن الرحیم هغه د پیاله د زهرو نه ډکه وڅکله ښه هیڅ اثر یې ورباندې ونه کړ وی دا په حقانیت د اسلام باندې دلیل ده په خدای قسم ده چې بسم الله یعنی د زهرو دفاع هم کوي د قتل قتال دفاع هم کوي د انسان دفاع هم کوي د انسان د مال دفاع هم کوي د اولاد دفاع هم کوي د مدیریت دفاع هم کوي د ځوانۍ دفاع هم کوي د هر کار دفاع کوي بسم الله الرحمن الرحیم نو په هر کار کې بسم الله الرحمن الرحیم او بس کوي بسم الله به وایه خوراک کوي بسم الله به وایي لږې د احکامو برخې ته ورځم په سر د کار کې که یو سړی بسم الله ونه وایي په اودس کې د حنابلو مسلک دا چې اودس سره کېږي نه او د موږ مسلک دا ده چې اودس کېږي خو کامل اودس نشته لا وضوء ممن لم یذکر اسم الله حدیث کې راغلی که نه نو ګوره چې سړی بسم الله په اودس کې ونه وایي وایه ها بسم الله ثواب شته په اوداسه کې نه مونځ پې کېږي د موږ په مسلک باندې لیکن ثواب په دې اوداسه کې نشته ده ښه نو بسم الله به وایو که به نه وایو وایو وایي چې ډوډۍ خورئ بسم الله به وایي که به نه وایي غږېږئ دغه شاتني ویښې هسې کوي ده ډوډۍ چې خورئ بسم الله به وایي که به نه وایي خو که درنه هېره سوله بیا چې شی وایي مانه خو یېرې بیا واورئ که یو سړی ډوډۍ خوري او بسم الله ترې نه هېره سوله منځ کې هم بسم الله ویلی سي اخر کې که دوه مړۍ پاتې وي بیا هم بسم الله ویلی سي سنت یې ادا کېږي ټول دې ما په خبره پوه شوي خو که بسم الله په سر د اوداسه کې هېره سوله چې په منځ د اوداسه کې 200 کرته ووایم بیا هم سنت نه ادا کېږي ټول دې ما په خبره پوه شوي که یو سړی بسم الله ډوډۍ ته ونه وایي ها منځ کې ویلې سنت ادا کېږي که نه ادا کېږي خو که اودس کې نه هېره سوله منځ کې د بسم الله ویلې کار نه ورکوي ښه که وروسته بیا مانه پوښتنه کوي ویې کوي اصل کې دا ده چې دا ډوډۍ هره مړۍ یو مستقله ډوډۍ ده لقمه هره مړۍ مستقله ډوډۍ ده نو چار وختي ووایي کار ورکوي سنت ادا کېږي او اودس فعل واحد یو کار ده یو کار ته به په اول کې بسم الله وایي وروسته بیا کار نه ورکوي ښه
زما په خبره پوه شولې په کتابت کې مکتوب لیکو بسم الله ولیکو کنه نو واوري کوم کاغذونه چې محفوظ نه وي بسم الله دې نه لیکي چې د زیا خطر وي چې په یږي چې ځای کېږي او غورځېږي بسم الله ملي کوي دا د موږ تاسو مکتوبونه چې کوم دا محفوظيږي د دې په سر کې د بسم الله ولیکل شي او موږ تاسو ته د امارت نه حکم هم دغه ده چې بسم الله په سر کې لیکو ځکه دا خو محفوظيږي غورځېږي خو نه کنه کوم کاغذونه چې غورځي په لارو کې په کوڅو کې بیا بسم الله ملي بل مسله دا کله کله دا خلق بسم الله په ځای باندې وسو شپږ اتیا عدد لیکي صحیح ده آیا دا کفایت دی بسم الله نه کوي کني کوي نه دا بسم الله سنتیت نشي ادا کولای هغه خیر او برکت چې کوم بسم الله پورې تړلې دا په وسو شپږ اتیا عدد پورې الله تعالی سړی ته نه ورکوي زما په لهجه ټول پوه سولې اخو نور زنه پیغام چې دا ولې لیکي څه دې پاره لیکي دا اشاره ده دا عدد ده لیکن دا بسم الله نه ده کوم خیرونه برکتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه د بسم الله متعلق راغلي دي هغه په دې وسو شپږ اتیا عدد باندې نه ادا کیږي دا مثلا واضح سره یو سړی په جنابت کې د بسم الله ویلای شي هو ویلای شي بالکل دا ذکر ده ښا کته دا خو تا پرون ویل چې دا حصہ د قران پاک ده تاسو ویلای شي بسم الله ویلای شي دا یو خوا کې حصہ د قران ده خو موږ په نیت ذکر او د دعا ویو په نیت تلاوت نه ویو خو به هر حال جنوب سړی ویلای شي نو بیا د څه په طریقې اولا سره ویلای شي دا مثلا ملار یو سړی نفس ورته ګوري بسم الله الرحمن الرحیم ته دلته ورته ګورم تلفظ نه پکوم آیا سنت ادا کیږي تلاوت ویل کیږي د ته چې قرات علی اللسان تلفظ په زبه باندې کې په نفس کتلو باندې په نفس تصور د بسم الله باندې سنت نه ادا کیږي ثواب د تصور الله درکې که پسترګ ورته ګوري سترګو ته حصہ د عبادت دغه د چې تلاوت قران پاک سره کوي ورته ګوري هم ثواب ملاويږي لکه دام کتابونه لیکلي یو سړي د قران نه دی یاد یا زنانه ته قران لفظ نه نسی ویلي هر کرخه سره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دی زنانه ته ثواب ملاويږي په جمله دي دو یو دی بسم الله ثواب ورته ملاويږي یو دی دغه کتلو ثواب ملاويږي قران ته اما د تلاوت ثواب نشته ورته دي ولې زکینه د دنیا هر خبره زید موږ ملکان څو ګوري کنه وای د ما زبې غټي غټي دی وای دا اوس چیرته زکواله سم یاله د زبا وچه قدر چې بازار تراوزی د دنیا هغه خبره پکې په خدای قسم د کتاو سره یاد دی او چې قران ته سې کنه وای ما زبې غټه ده چې دا څه وچه سوي وای کنه خوند نه چې کاټ سوي وای خوند دالته کړو هم دا څه ده کنه دا د ملکان تاسو ګوري تاسو کې هم ډیر ملکانی نو هغه وای د ما زبې غټه سوي ز قران باندې نه پوهیږم اوس وای چیرته وایم نه هغه متکبر ده شرمېږي په دې باندې چې عالم ته کینی ښا او چې بازار تراسي چې پورټل کې کینی سباینه چې غږیږي که تر بیګا پورې زبه نه وچیږي نه غټه سوله نه ستړې سوله ښا او تاسو نه پوښتنه کوم د عربیت نه اسانه زبه د تلاوت نه د قران نه اسانه زبه تمام زبه چې الله پیدا کړی دي داسې اسانه زبه نشته بله لکه د قران خو تاسو نه منئ وجه تاسو ځکه نه منئ چې رښتیا تاسو انګریزي لیکلی سي خو الحمدلله تر اخره نه سي لیکلی ما ته خو معلومات کنه اوس لیکلو کې اوس ما ته تاسو استعدادونه او دکتورا ټوله معلومه سوله چې دوه کرښې عربي قران نه سي لیکلی او چې انګریزي کنه بیا به ورته وایي چې د انګریزانو پلار یې نه سي لیکلی په خدای چې په دې انګریزي به دې الله رانیسي ما هغه ورځ چې چېرته ولیدل دا خو بیا وایي دا ولې خبره کوي ښه نو دا مسلماني نه ده چې ته سره د دکتورانه د عربیت نه دومره غافلې چې دوه کرښې په عربیت باندې پوره نشي لیکلی تا قرآن سره جوړه نه ده او قرآن وایي ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر الله وایي څنګه وایي عالمانو قرآن اعلان کړی ولقد یسرنا القرآن الله وایي ما اسانه کړی د قرآن ښه قرآن اسانه ده دلیل عرفي په اساني یو شپږ کلن ماشوم په یو کال کې شپږ آیاتونه یادوي اتا محصل سبا اوس بیګا ناستي پښتو نشي یادولی کته منډې ورته وهي پورته یې ورته وهي او کپړې یې ورته ښکلي ښه قرآن اسانه ده که پښتو رښتیا ووایه
قرآن پاک آسانه ده. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. کتا قرآن سره جوړوي چې څومره د انګریزي لیکلی سره په کار دا ده چې قرآن دې هم دوغمره لیکلی سوی، ځکه ته مسلمان یې، ته الحمدلله زده ده په ژبه لیکلی نه سي، انګریزي ده نه ده زده لیکلی سي، دا کومه شی ده ډېره جوړه ده. خپله فیصله په ځان وکړه چې قرآن سره دې جوړه ده که او انګریزي سره دې جوړه ده. زه د انګریزي خلاف نه یم، خو دومره هم ترجیح نه سم ورکولی چې د پیغمبر په ژبه باندې ترجیح ورکړه. ماته رسول الله ویلي احب العرب لأني عربي والقرآن عربي ولسان اهل الجنة عربي. وی د عربو سره ډېر محبت ساتي رسول الله، زم عربي، قرآن هم عربي ده. او د جنتیان که جنت ته لاړې بیا به کومه ژبه وایي؟ انګریزانو ژبه به وایي یا که د عربي به وایي؟ رښتیا ووایه. او که هلته کې بند سولې ښه بیا به انرژي په چې کوم لفظ غواړې نو اوس عربي سره لږ تعلق وساتئ، ښه لږ قدر کوئ. که هغه سره تعلق نه ساتي دا بسم الله خو وایه، دینه بعد به بسم الله وایو که به نه وایو. اوس خو ولا که یاره عیسانو ویلي خفه کېږي نه چې اودس هم کړی، ولا که یاره عیسانو ویلي یا مدیران خو یې پېژنیم نه ښه، او محصلین خو وایي موږ مکلف نه یو، او موږ ولا که پته لګېږي چې دعوت ارشاد مولوي صاحب ته به یاده یو که به نه یاده، چې هغه به ویلي او که به نه ویلي ښه. ما ویلې ده ښه سبا چې زه دفتر ته ځم وایم دې وجې نه وایم، شرمېږم که نه ما تاسو سره عادت شولم یو کال بعد یې ځم پرېږدم بسم الله ښه. الله تعالی دې موږ تاسو رحم کرم وکړي. زه انشاءالله د هفتې په ورځ بیا په الحمدلله بحث کوو. الله دې په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. دې مجلس دې الله ټول مقاصد شریعه الله موږ سره پوره وګرځوي. موږ نه چا دعاګانې غوښتي، خدای آخرت دنیا دواړه برابر کړي، مقاصد شریعه موږ سره پوره وګرځوي، بیمارانو ته شفای کامل عاجل ورته نصیب کړي. د دې ناس مجلس چې څومره حوایج شرعیه دي په زړونو کې الله تا ته معلوم دي، موږ ته یې نه دي ویلي. د عظیم قرآن په خاطر د دې مجلس ټول حاجتونه شرعي موږ سره پوره وګرځوه. د موږ د پوهنتون چې څومره متعلقین دي، کشران دي که مشران، الله ته صالحان که، یا الله ته صالحان که، الله ته مخلصین وګرځي. الله موږ ټولو کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي. الله زموږ ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای ستا د رضا دپاره وګرځي. یا الله په کوم قول فعل کې ستا رضا وي خدای موږ ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي. یا الله ته رب الارباب دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي. الله زموږ د ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي. الله دا کله قوم علاقه خدای په دین باندې آباد کړي. د امارت مشران خدای متحدین متفقین مخلصین مصلحین وګرځي. الله دغه نظام جاری دائم ساری ولري. د فتنو دور د لا جدید سر فتنو ظالمانو موږ ټولو ته امن نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.